अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आखिरकार द पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्रिकेट मिनवाल लफारा घट खबर रागे। द पाकिस्तान और अफगानिस्तान द सीरीज په اړه ډیر مهم خبر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دریو شلوریزو لوبو پریکړه وشوه. د پاکستان او افغانستان د سیریز په حواله سره ډیر مهم خبر در کوم. نو که تاسو دا ویډیو لایک کړئ نه ویډیو لایک کړئ، کمنټ ضروری وکړئ او دا ویډیو د نور خلکو سره شیر کړئ. کتونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ ور دریو ټي 20 میچونو سیریز لوبيږي. د دې سیریز تصدیق د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي کړی دی. پر اسکرین باندې تاسو سره نجم سیټي دا ټویټ ښکاری. اوله د خبرې څه پته نه لګیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ور ټي 20 سیریز وی او کنه. خو د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي دا خبره واضح کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ور دریو شلوریزو لوبو سیریز تر سره کیږي. د پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل 2023 ختمېدو نه فوراً بعد بدالو به د مارچ په میاشت کې د شارجه په ګراوند باندې تر سره کیږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ به د دې سیریز اولنې میچ په 15 مارچ، دویم میچ په 25 مارچ او دریم میچ په 1 مارچ باندې د شارجه په ګراوند کې وي. تاسو پرې خبره باندې هم ځان پوهه کړئ. د دې سیریز میزبان یعنی کوربه به افغانستان وي. د دې سیریز نه چې څومره هم روپۍ وګټلې شوې، نیمه روپۍ به پاکستان کرکټ بورډ اخلي او نیمه روپۍ به افغانستان کرکټ بورډ اخلي. یعنی 50% ګټه ور پاکستان کرکټ بورډ وي او 50% ګټه ور افغانستان کرکټ بورډ وي. نو دا د پاکستان او افغانستان د سیریز په حواله سره غټ خبر. که تاسو په پښتو ژبه کې کرکټ معلومات خوښوئ نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، پیج فالو کړئ. ان شاء الله بل ویډیو کې ملاویږو. د الله پامان.